مالک وای دا چې وس کې خدا کار ختم کړي مال چې دسي چینه راځي خدای شته دې کړه کارونه ختم شي. سلامونه دی وی ټولو لوندان ته زله وند سړی نن سحر کې میزان سیټ کړو د کور وروته ما ولې چې زت لمه کار د پاره خو چې محله کې مې وکړه نو یو لون هم نه و ځکه چې پوره محله خالی و تر دې چې زه شاته ډاک ته راغلم او چې دلته مې وکړل ماشاءالله موسم خو ډیر زبردست و نو ما ویل چې زه به بل پارټنر د دلته انتظار وکم دلته کې ودرېدم خپل نت مې کو پدې کې چې زما کله دا پارټنر را للې نو هغه موټر سایکل ودرو ویل خېزه ز چیزو نو ما وتل سیدا نو زه وسره لون سړی په موټر سایکل کې نسم خلم لمه پټ کړم چې زکام مې ونه وای نو تر دې چې مونږ سره پېټرول نو دلته پېټرول پمپ ترلو پېټرول مو واچول او مخکې په وړاندې روان شولو د شیرګل بازار مو چې وکړو نو دلته کې هم څه خاص رش نه وو نو تر دې چې مونږ د شیرګل ټالونو خو لرلو د شیرګل ټالونو په لاره اتیانو روډ باندې مونږ وځو د خپل کار زیتا خو لوندانو بیا زما په ذهن کې رااله چې زمونږ د یو ماشين سره تار کم دی نو دې دکان ته مونږ رالو او دا تار مراوغه سو خدا تار ډیر زیات ګران شوی پوره په 50 روپۍ غازی را لراکو خو ما ویل خیر ده خبره نه بس تار مې راوغ سو موټر سایکل مراتاو کو نو انوري ته مل موټر سایکل ته کې ناغه چې کله موټر سایکل ته کې نه سو مونږ ډایرکټ د کار ځای ته راورسېدو چې دا کار مونږ سنا سکړو بدلته مې تار په ماشين پسې ټچ کو او کنیکشن مې واغې سو په دې کې بجلی نه ون بس بار مې کټ را وېستو خپل پر واسکټ ماسکټ مې اچول او نور ته کې نه سم خپسو یو ماشين هغه مخامخ گیټ سر ولړو بل په هغه مخامخ برانډه کې ولړو چې بجلی کله رااله نو بس ماشين مې را سٹارټ کو بدلته کې مې لاندې کار شروع کو ځکه چې بار غاډي ولړو نو بچ په دې ټیم کې کله مونږ ډیر کار کوو نو زه ډیر سخت خوشاله هم اومه کار مې ډیر په خوشحالي کوو لوندانو نو د دین پس چې کله بجلی لاړه نو بس زه واپس دلته کې راووتم او په دې بهر کټ کې کېنستم اډوکی مډوکی مې وته راخل ځکه چې نور ډیر زیات خوان کو نن ور هم ډیر زیات تیز او مکمل سیزه لیکل په دې کې را پسې مالک را لوي لوندانو را چې وته اوس کینو چې راوړو چې ډیر زیات ګرم او ډیر زیات خوان دی هم کو د چوس کلو نه پس زه واپس د خپل کار ځای ته رالم او ماشين مې سٹارټ کو چې انور علي مې وکړو نو پاغه چړیا کې لګیو چې د ټول نه زیات سخت کار پکې هم دغه چړیا دا ډیر زیات مشکل دی ځکه چې دغه کې ماشين ټینګول ډیر زیات ګرانی نو بس مازیګر شو د میجله د چټي ټیم شو په دې ټیم کې مونږ چې کله چټي وکړل نو بس دا زیر ته زخم چې په دې کې نن مونږ کار ان شاء الله په دې کې بس سبا یو لاسکاری بیا به کار مکمل ختم شي په دې کې د خیر سره د دې ټیک د سړی سره مونږ بیا د پیسو حساب کتاب کو په دې کې مونږ د لک زینه پکې چاودلی چې د دې پیلینګ انور علي شروع کړو لوندانو نو چې کله مونږ د چټي ټیم شنو په موټر سایکل باندې کینې سو بار محلي ته وروته په محله کې چې وکتل نو صرف یو دوه پکې ناسو خواغه واده کړیو بس مونږ دلته کې د شیرګل بازار ته ورسېدو او اوس به ان شاء الله مونږ د کلی ته هم ورسونو کته زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ لازمي د سره سبسکرایب کړئ مونږ خپل کلی ته ورسېدو په دې ځکه به خپل ویلاګز ختم کما دا خو د یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ الله پامان